بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو مینوالو سلامونه، نیکې هیلې، احترامات. پروګرام د پښتون غږ سره محمد عمران ستاسو په درانه خدمت کې حاضر دی. مینوالو څنګه چې تاسو ته پته ده چې د یو خوراکي واده دی او د هغې دپاره یو ملګري جهانګیر زما سره ولاړ دی. جهانګیر شاه دلته د الکترانکس دوکان دی سخاکوټ بازار کې. هغه ته یو ملګري ویلي چې عمران له به یو ماشین ورکړي چې په 8000 روپۍ باندې کم ماشین وي. نو هغه له زه راغلم خو جهانګیر سره هغه ماشین چې دی وړوکی هم دی او لږ د هغې هم ورسره نه په دې وخت کې. نو ما سره په کور کې چې کم د دې جینۍ د واده دپاره 12000 روپۍ پرتې وې، د هغې نه ما دا 2000 روپۍ راواخیستې او دا مې جهانګیر له ورکړې. او دا ماشین چې دی دا په 10000 روپۍ باندې و. نو څه پکې جهانګیر ما ته پرېښودیم خو په 10000 یې راکړو چې دا ماشین دی او دا خم دی پایدار هم دی. نو جهانګیر له ما 2000 روپۍ ورکړې او ته سره دا یو ملګري شوې او دغه ماشین یې ما له راکړو د خوراکۍ د واده دپاره. جهانګیره دغسې خبره وه؟ بلکل دغه شان خبره ده. دا یو ملګري مونږ ته رنګ وکړو، هغه وایي چې دغه شان عمران به یې بدل شي او دی له د 8000 روپو پورې ماشین ورکړه. بیا ما عمران ته چې د 8000 ماشین خو لږ ورکوټ هم دی او لږ کوالټي هم کمزورې ده. نو مې لږ ښه دغه ولواله مې په 12000 روپۍ ماشین دی. خو بیا څه دغه مغه وشو نو د عمران وایي چې زه 2000 روپۍ پسې زما نه واله او دا 12000 واله په 10000 راکړه. نو بس مې لکه زه صحیح ده ته د ښېګړې کار کوې مې دغه ښېګړه به پرابلمونه وکړم. هغه ماشین هم والا په 10000 روپۍ ورکړو، ښه مزېدار دغه دی. نو انشاءالله کار هم والا ښکلی کار والا وکړو. ډېره مننه جهانګیر شاه، الله دې خلک را خوشحاله او اباده سي. مینهواله تاسو هم ښاد او اباده سئ. آینده چې څه ویډیو وي او څه سامان وي د هغې ټول ویډیو به زه تاسو سره شریکوم. ډېره مننه، د الله په امان.